زمونږ او تاسو د 15 کالو ولک او دا نیغ نیغ چې کېږي خپه کېږي خو نه که نه او دا نیغ نیغ چې کېږي او بیا چې دا سور سور کېږي او وي د 15 کالو ته خو لا نابالغه یې جرګه حال تعقیب د یو جرګې زیو ټول قبایل عرب پې راغونډېدل د پیغمبر اسلام د قتل اراده وکړله شیطان د شیخ نجدي په شکل کې راغی زمونږ او تاسو د 15 کالو ولک او دا نیغ نیغ چې کېږي خپه کېږي خو نه که نه او دا نیغ نیغ چې کېږي او بیا چې دا سور سور کېږي او وي د 15 کالو ته خو لا نابالغه یې څلوېښتو ته ورسېږه بیا خبرې کوه شیطان را نووتو دروازه کې دی تپوس وکړو یو قریشي ویل څوک یې ویل لکه خو ستاسو خورایام د قریشو راننوت څادر یې په سر و شیخ نجدي په شکل کې راغی د مشر چې کېناست جرګه ولګېدله ویل د دې پیغمبر سره څه وکړو د محمد سره چا ویل پوښې وتړئ او ویې شیطان ویل ما هذا بالرأي دا څه مشوره خو نه ده شیطان ناست ملګري دي یارانې دي بیا ویل په کوټه کې بند کې طالب سي واچوئ ویل ما هذا بالرأي دا هم څه خبره نه ده ابو جهل خپل نوم عمر و ابو جهل نوم څه و عمر او دته به خلکو ابل حکم وی د فیصلو پلار پوهېدو او د الله نبی ویل ابو جهل اوس خلک وایي که نه ډرام ډېر هوښیار دی څوک یې ورته وایي چې د هغه په شان شی که چې د هغه په شان شی وایي دا هوښیار دی که نه زه خو به ورته هوښیار ونه وایم هغه ویل د عربو 100 قبیلې دي د هر قبیلې یو نوجوان راواخلئ په پیغمبر حمله وکړئ دا قتل کوي مړی به غواړي که نه د چا نه بیا غواړي 100 قبیلې نه خو مړی نه شي غوښتی او که دیت یې غوښته نو 100 خان دي یو اوښ به ورکړو شیطان په نه باندې ډبل ویل الرأي ما قلت ویل د دې هلک خبره صحیح ده